قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو داسې څوک بنوي چې فیسبوک په نه استعمالوي. نن سبا هر سړی په دې مرض کې اخته شوی. خو دوستانو فیسبوک چې کله هم تاسو استعمالوي نو ستاسو نیټ ډیر زیات وهي او ستاسو د موبایل چارج نه هم بیخ وباسي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو داسې یو اپلیکیشن ښیم چې د فیسبوک نام او نشان به هم تاسو نه اخلي، یعنې نوم به هم په خوله نه اخلئ، بیا به د فیسبوک په ځای فیسبوک به وي خو کاروئ به په دغه اپلیکیشن کې. دوستانو لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. تقریبا 1 بلین خلکو نه زیات دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او فیسبوک پکې استعمالوي. نه به ستاسو د موبایل چارج زر ختمیږي او نه به ستاسو د انټرنیټ ډیټا زر ختمیږي. دوستانو اپلیکیشن چې دغه دی تاسو دلته ښکاري چې کله هم دا تاسو خلاص کړو دوره دلته دوستانو تاسو فیسبوک آی ډي به تاسو دلته لاګ ان کړئ. چې کله هم دلته لاګ ان کړئ دوستانو دا صرف ګورئ اماقه فیسبوک ته چې څه تاسو دلته غواړئ هماغه، یعنې څه تاسو هلته غوښته فیسبوک هماغه فیسبوک تاسو دلته راغی. فرینډ ریکویسټ دلته دی، میسیجونه دلته دي، هر څه دلته موجود دي. ګورئ نوټیفیکیشن وغیرہ هر څه صرف فیسبوک دی، بس هماغه فیسبوک دلته دی. خو ستاسو د موبایل چارج ډیر ښه ساتي او ستاسو ډیټا ډیر زر نه ختموي. ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او د هغه فیسبوک نه لاس واخلئ. یو هغه فیسبوک ډیر دروند هم دی، دا ډیر سپک دی، ډیر ښکلی او مزیدار کار کوي. دوستانو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه وي. که ویډیو مو خوښه شوي حتما در سره لایک کړئ او دغه اپلیکیشن ضرور خپل موبایل کې انسټال کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.